د ولسمشر سلاکار د حکیم الکوزي درمل رغونکي دي او دا موضوع به له ولسمشر سره شریکه کړي. د ولسمشر ستر سلاکار ابراهیم الکوزی د حکیم الکوزي سره لیدلي دي او له هغې څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ابراهیم الکوزي مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې وایي چې د ولسمشر ستر سلاکار محمد ابراهیم الکوزی د کورونا ضد درملو جوړونکي او طبیب حکیم الکوزي سره لیدلي. دوی زیاتوي چې ابراهیم الکوزی د حکیم الکوزي هڅې وستایلې او ویې ویل چې د کورونا وایرس سره د مبارزې په پار د حکیم الکوزي درمل رغونکي دي او تر دې دمه په زرګونو هیوادوالو د همدې درملو په کارولو سره رغېدلي دي. په خبرپاڼه کې لیکل شوي دي چې ابراهیم الکوزي وویل چې ډېر ژر به له ولسمشر اشرف غني سره د حکیم الکوزي موضوع شریکه کړي. هغه وایي چې تر ټولو وړاندې موږ ته د هیوادوالو روغتیا مهمه ده او په دې برخه کې به د دوی د روغتیا لپاره هیڅ ډول هڅې او کوښښونه ونه سپموي. د یادولو وړ ده چې حکیم الکوزی ادعا لري چې د کورونا وایرس ناروغۍ لپاره یې داسې درمل جوړ کړي دي چې درې څاڅکي په چای کې څښلو سره د کورونا ناروغ په 3 ساعتو کې رغوي. هغه ادعا لري چې په زرګونو کسانو ته یې دا درمل ورکړي او رغېدلي دي ورسره. ګرانو ملګرو، ستاسو نظر د دې په اړه څه ده؟ آیا ولسمشر به دا درمل ومني؟ آیا دا درمل به تر ټولو هیوادوالو پورې ورسیږي؟ خپل د قدر وړ نظریات مو راسره شریک کړئ.